الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معززو برخوالو السلام علیکم. په 9 سپاره کې په صورت انسان کې یا صورت دهر کې 1 آیت مبارک پیدا کړي. له ما سره په تلاوت او ترجمه کې مشارکت وکړي. په دې آیاتو کې الله تبارک وتعالی انسان ته د 2 اعمالو خصوصي ترغیب ورکوي او د 2 نیتونو تعلیم او تربیت ورکوي چې نیتونه به هم 2 یې پکې. عملونه یو ادا کول د ټولو واجباتو فرائضو د الله، که هغه بدني عباداتو فرائض دي او کمالی عبادت فرائض و واجبات دي. انسان چې مسلمان ده له الله سره بیعت په کلمه باندې کړی، په اسلام په حلقه کې داخل شوی، د اسلام اعمال به د ځان دپاره مقصد اولا بولي، اول مقصد به بولي. هغه همدغه فرائض و واجبات دي. او 2 عمل هغه په نفلي عباداتو کې په اطعام الطعام یعنی سخاوتمندي او د الله هغه بېوزلو محرومو طبقو انسانانو ته طعام ورکول، خوراکه ورکول، بندوبست یې کول، د هغو لاسنیوی کول، د هغو سره تعاون کول، حتی القدرت چې څومره یې وس رسیږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په یوه حصه دی، په یوه برخه دی خورما باندې کم د تاسې وس رسیږي، نو د خپل مسلمان ورور دستګیري کوئ پې باندې، خو هغه به هم په وس کې. دا 2 اعماله دا ډیر اهمیت لري په انسان کې. یو مسلمان پابند د فرائضو سو او مسلمان پابند د سخاوتمندي او د ورکړې سو. تطوعي او نفلي یو هغه فرضي دي چې د ده په ذمه باندې دي، هغه خو په هېڅ چا باندې احسان نشته، د خپله ذمه ساقطوي. یو هغه چې د خدای تعالی له بېوزله او محروم مخلوقه سره اضافي تعاون کوي، مرسته کوي. او 2 نیتونه الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې موږ ته راښیي چې نیت د مسلمان به د هر نیک عمل په کولو کې یا نجات حاصلول او امن حاصلول لغه سختې ورځې د قیامته. او دوم اول دا شی یو دا شی او دوم دا شی چې هر عمل به یې د الله تبارک وتعالی د رضا په خاطر باندې، هغه هر عمل چې د الله د رضا په خاطر باندې په هغه باندې نجات هم حاصلیږي، یا په ورځ د قیامت باندې نجات ورته حاصلیږي. نو آیاتونو ته راسئ، الله تبارک وتعالی فرمای یوفون بالنذر، دا د الله قبول بندگان چې د جنت د کافرو له چینې څخه څکل لري او الله پاک نعمتونه پیرزو کړي دي. دا څه قسم انسانان دي؟ یوفون بالنذر، وفا کوي دوی په نظر باندې. نظر خو اصلا هغه ته ویل کیږي چې یو انسان په ځان باندې په تطوعي عباداتو کې په ځان باندې لازم کی، که مالی که بدني. زه به دومره لمونځ کوم، یا به زه دومره مال ورکوم، یا به دومره صدقه کوم. هغه ته نظر ویل کیږي. په هغه نظر باندې وفا کول هم واجب ده.
خو هغه عبادات چې الله تبارک وتعالی پې باندې لازم کړي په شریعت کې پې باندې لازم سوي دا پورته درجه دي تر دغه نظري واجباتو. نو مفسرین لیکي چې دلته الله تبارک وتعالی د هغه ټیټې مرتبې واجب وښول چې نظر ده چې هغه د بنده له طرفه په بنده باندې لازمیږي، چې یو بنده یې په خپل اختیار باندې په ځان باندې لازموي، او یو هغه فرضیات او واجبات دي چې هغه د الله له طرفه پې باندې لازم وي، نو هغه قوي دي. نو چې یو څوک د هغه ټیټې مرتبې د واجباتو رعایت کوي، د هغه لوړې مرتبې د واجباتو رعایت خو به خامخا کوي. او اکثرو مفسرینو له دغه بالنظر کلمې څخه هغه ټول فروضات او فرضیات او واجبات مراد کړي دي، که هغه مالی دي که بدني دي. خلاصه دا چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې یوفون بالنذر، دا نیکان بندگان د الله وفا کوي په واجباتو د الله د دین باندې، په فرایضو د الله د دین باندې. ویخافون یوما، او ویریږي له هغې ورځې کان شره مستطیرا، چې د شر د هغې او هیبت د هغې، دهشت د هغې، هول د هغې مستطیرا خور و ور، تیت و پرک په ټولو انسانانو مخلوقاتو د محشرګاه په اهل باندې. او دوم عمل ویطعمون الطعام، ورکوي دوی خوراک، خواړه د خوراک شی ورکوي، علی حبه، سره له محبت د ده له هغه خوراکي شي سره له ضرورت د ده، سره له حاجت د ده چې د ده خپل هم حاجت هغه ته شته، خو بیا یې هم ورکوي. نو ضمیر په حبه کې به هغه طعام ته راجع سي او الله ته هم راجع سوی ده. خو ارجح دا ده، زیات مفسرین دا وایي چې دا طعام ته کې راجع ده. مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین ته ورکوي طعام، خوراکه ورکوي، لاسنیوی کوي، د یتیم لاسنیوی کوي، یتیم ته یې ورکوي، او اسیر ته یې ورکوي، د اسیر لاسنیوی کوي، د اسیر و د بندي. دا هغه محرومې طبقې دي په انسانانو کې. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دوی په باره کې دا حکم ده او دا د دوی نیت ته او دا اراده ده چې که په خوله نه ورته ووایي، په زړه کې تمرکز د دغه ارادې ده، او په خوله هم ورته ویلی سي چې انما بېشکه نطعمکم، خوراکه درکوو موږ تاسې ته، لوجه الله، لپاره د رضا د الله، چې الله راضي سي. لا نريد منکم، نه غواړو منکم له تاسې په دې درکړه او په دې تعاون او په دې مرسته باندې جزاء بدله، ولا شکورا، نه شکر ویلو، احسان منن او تشکر کوله. انا نخاف من ربنا، بېشکه موږ ویریږو له عذابه د رب خپله، له رب خپله ویریږو، یوما عبوسا قمطریرا، په هغه ورځ له الله ویریږو چې د الله د عذاب او د الله د قهر ورځ ده. عبوسا چې خفه کوونکې ده، قمطریرا ډیره خفه کوونکې. عبوس اصلي تریوټنډې ته ویل کیږي، خو دا له بابه د جر النهر او سال المیزابه چې ده نسبت غیر من هو له ته ده. علما کرامو ته معلومیږي چې اصل کې چې مخونه تروي او مخونه بدي، مخو باندې پریشانی اثار ښکاره کیږي، هغه څوک دي، هغه خلق دي چې په دغه ورځ کې دي. خو د دې ورځې مخ خو بد نه وي، نه یې مخ تریو وي، خو دلته یې هغه ورځې ته نسبت کړی ده چې دغه ورځه تریو مخې وي، یعنې معنا خفه کوونکې په ډېر زیات خفه کولو سره. نو فوقاهم الله، نو ساتي دوی الله جل جلاله، فوقا نو ساتي هم دغه بندگان چې دغه اعمال کوي او دغه صفا او ستره نیتونه یي، الله یې ساتي شر ذلک اليوم، له شر او له خفګان او له تکلیف او له دهشت او له ویرې د دغې ورځې. ولقاهم،
او ورکوي الله جل جلاله دوی ته نظرة و سرورا، تازگی د مخو د چهرو، و سرورا او خوشحالي د زړو. په چهرو کې به تازگی او رونق موجود وي، ښکلا موجوده وي، او په زړو کې به سرور و خوشحالي موجوده وي. دا هلته موجودیږي چې د دغې ورځې د کامیابي زیری پې باندې وشي، چې دوی په دې ورځ کې کامیابه دي او حساب یې له الله سره صفا ده. دا به هغه وخت وي چې دوی په دنیا کې دغه اعمال کړي او په دې نیتو باندې یې کړي چې د دغې ورځې د اساني د حاصلولو دپاره او د الله د رضا د حاصلولو دپاره یې کړي. الله تبارک وتعالی هم دې د دغه نیکو اعمالو پابند کړي او په خلص نیت، په سچه نیت باندې د الله د اعمالو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع